د ګلبدین حکمتیار پر وړاندې د اسلامي امارت تازه ګام پورته کولو ته د حبیب الرحمن حکمتیار شدید غبرګون. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. په داسې مهال کې چې د اسلامي امارت د عدلیې وزارت په کندوز کې د اسلامي ګوند د دفترونو بندېدو او د املاکو د مصادرې حکم ورکړی، خو ګلبدین حکمتیار په مشرۍ دغه ګوند په یوه خبرپاڼه کې دا موضوع رد کړې ده. خو د حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار د اسلامي ګوند د دفترونو د تړلو موضوع منلې. د نوموړي ګوند د اړوند شهادت ورځپاڼې د 2 یا دوشنبې پر ورځ د وري پر 15مه لیکلي: د محکمې له حکم پرته هیڅوک حق نه لري چې د چا کور او ځاني توکي مصادره کړي، او اسلامي امارت ته په اشارې یې ټینګار کړی چې د یو کس کور یا دفتر ته ننوتل او د هغه ملکیت ضبطول یوازې د قانوني حکم او د څښتن د رضایت په ترڅ کې شونې دی. د عدلیې وزارت په لیک کې امر شوی چې د اسلامي ګوند تر نوم لاندې هر دفتر چې فعالیت لري هغه باید مهرلاک شي او د دفتر ټول اوزار یې د عدلیې ریاست ته وسپارل شي. خو د اسلامي ګوند په خبرپاڼه کې یادونه شوې چې دوی په کندوز کې هیڅ دفتر نه لري. په خبرپاڼه کې دا هم راغلي چې د دې ګوند کوم غړی هم نه دی نیول شوی. نوموړې ورځپاڼې دا خبرپاڼه تر هغه وروسته خپره کړې چې له دې مخکې د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار هم پر خپل ایکس پر اسلامي امارت تور پورې کړ چې د پخوانیو کمونیستي واکمنیو سیاستونه تکراروي. ښاغلي حکمتیار د نوموړي وزارت له خپور شوي لیک سره لیکلي: د خلق ډیموکراتیک ګوند چې پر ولسواکۍ یې هیڅ باور نه درلود، ویل به یې چې یا له موږ یا زموږ دښمن سره. د اسلامي امارت مشران هم دا وایي چې واکمني یوازې د دوی حق نه دی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.